د ټي ټي پی لخوا د 19 پاکستاني پوځیانو وژل کېدل. ام الله صالح وایي حالت د پوځ له کنټروله وتلی دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پښتونخوا کې 19 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې د خیبر پښتونخوا په سویلي وزیرستان او دیر کې د مخالفو وسلوالو او دغه هیواد پوځیانو ترمنځ نښتو کې 19 پوځیان وژل شوي دي. په لومړۍ پیښه کې د سویلي وزیرستان بدر غرنۍ سیمه کې د پوځیانو پر کاروان برید شوی دی. د پاکستان پوځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې نښته کې 12 پوځیان او 13 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی او ادعا یې کړې چې د پوځیانو څخه وسلې او بې پیلوټه الوتکې هم اخیستې دي. ځایي اوسیدونکو ویلي چې تر دې برید وروسته څو ساعته چورلکې لیدلې چې ټپیان یې روغتونونو ته وړل او د بریدګرو پلټنه یې کوله. د پاکستاني پوځ په وینا په یوه بله نښته کې چې د لوړ دیر په سیمه کې شوي 7 پوځیان او 10 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دا نښته داسې مهال وشوه چې پوځیانو د مخالف وسلوالو یو پټنځای وموند. همدا پرون شهباز شریف پر افغانستان د ترهګرو پالنې تور ولګاوه خو افغان حکومت رد کړه. بلخوا صالح وایي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پاڅونونه د پاکستان له کنټروله وتلي. د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر ام الله صالح وایي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پاڅون د پاکستان له کنټروله وتلی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان د دواړو ایالتونو د ولسونو سیاسي ملاتړ له لاسه ورکړی او یوازې د زور په کارولو هڅه کوي وضعیت تر کنټرول لاندې وساتي. صالح پر ایکس خواله رسنۍ لیکلي په بلوچستان کې پاڅون د منځنۍ کچې او په خیبر پښتونخوا کې پرمختللې مرحلې ته رسېدلی دی. ښکاري چې پاکستان په دواړو سیمو کې د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی او یوازې په زور او عسکري عملیاتو تکیه کوي. د تاریخ له مخې دا ډول جګړې چې پاکستان تجربه لري د بېلابېلو داخلي او بهرنیو عواملو له کبله نشي ګټل کېدی. د صالح په وینا د ډیورنډ کرښه په قصدي ډول پرانیسته او نفوذ پذیره پرېښودل شوې ده څو کابل کمزوره شي او د اسلام آباد په مدار کې یو حکومت واک ته ورسیږي.